دی ولې انتخاب نه کړ ځکه چې دا د نه وروسته دی 15 دی ولې انتخاب نه کړ 2 power by 14 دی ماته راوستو 16,384 چې کوم سره ټوټل کالم دی او 2 power by 20 F5 ماته وایي چې I15 بسم الله الرحمن الرحیم. These topics will cover in this video. دی ویډیو کې به انشاءالله دغه ټاپکس وایو. اول specific rows or columns last used row and last used column. څرنګه کولی شو چې د یو مشخصي رو اخري کالم پیدا کو یا د یو مشخص کالم اخري رو نمبر پیدا کو چې تر کومې پورې موږ لیکل کړي دي. همدغه شان دویم نمبر multi rows or columns last used row last used column. دی کې به دا وایو چې څرنګه کولی شو د یو نه زیاتو روګانو اخري کالم پیدا کړو چې آیا په دغو زیاتو روګانو کې اخري کالم تر کومه پورې موږ لیکل کړي دي. همدغه شان په څو کالمونو کې موږ کولی شو اخري رو پیدا کړو چې آیا په دغو کالمونو کې موږ تر کومې رو پورې لیکل کړي دي. همدغه شان دریم نمبر current worksheet last used row last used column last used cell address. په current worksheet کې څرنګه کولی شو چې اخري رو نمبر پیدا کړو اخري کالم نمبر پیدا کو یا اخري سیل ایڈرس پیدا کو چې کوم ته د کالم او د رو د دواړو اخري نقطه ویلی شي. زه رالم اکسل ته او ډیولپر ټیب ته رالم ویژوال بیسک ته رالم او په دې کې زه راځم انزرټ ته موډیول ته راځم زه ورته لیکم چې سب لاست یوزډ ماکرو صحیح شو. همدغه شان زه راځم زه ورته لیکم چې this workbook ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې کله هم تاسو کوډ لیکئ نو تاسو باید کوډ مکمل ولیکئ کمپلیټ یې ولیکئ صحیح شوه لکه دا زه چې څنګه لګیا یم خو که تاسو شارټکټ ولیکئ او بل شیټ ته لاړ شئ نو هغه شارټکټ کوډ به بل شیټ کې اپلای کیږي ځکه تاسو به دغه شیټ نه وي سلیکټ کړي نه به مې ورته منشن کړي نو دې د وجې نه به کوډ په بل شیټ کې کیږي خو اوس ما ورته مکمل ولیکو خو وروسته به په لنډیز کې هم لیکو تر څو ټایم بچت شي. همدغه شان زه ورته لیکم چې په دې کې ما سره رینج دی خو دې نه مخکې به زه اول راشم زه به دغه ځای کې لیکل وکړم ویژوال بیسک ته رالم ورته لیکم چې رینج فار ایگزامپل A5 ډاټ ان ته لاړ شه بیا ایکسل اپ وکړه او ډاټ رو یا ډاټ سلیکټ ما ورته ویلې چې په دغه A5 چې کوم سیل ده په دې کې ته اخیر ځای ته لاړ شه سوري دا خو ما داسې ولیکو چې په دغه A5 کې چې کوم اخري ده هغه ته به ځي او بره به خیږي ګورې ګو دا مونږ صحیح شو. زه ورته یم چې نه زه ورته یم چې په دغه A کالم کې په دې A کالم کې اخري سیل کومه یوز شوې ده اخري رو ما سره په دې کې وښایه نو زه به A ورته ولیکم دلته به زه راشم n rows ډاټ کاونټ دې کې ماته end لاړ شي اخر ته به راته لاړ شي څومره چې روګانې دي 10,08,556 نو بیا د هغې څخه وروسته به دا بره راشي په همدغه کالم کې او هغه سیل به ماته سلیکټ کړي زه ګو وکړم ماته اټومیټیکلي دا انتخاب کړه که زه فار ایگزامپل دې ځای کې لیکل وکړم او ویژوال بیسک ته زه راشم زه ګو وکړم ماته به اټومیټیکلي دا انتخابېږي ځکه چې په دې کالم کې اخري نمبر سیل دا ده چې 18 نمبر رو کېږي. همدغه شان زه ته چې مطلب میسیج باکس کې راته راکړه ورته لیکم چې لاست رو بس MSG باکس او ورته لیکم چې L رو خو تاسو به راشئ سلیکټ په ځای به ورته چې ولیکئ سلیکټ په ځای به ورته رو ولیکئ صحیح ده بس ګو ورته کلیک کړئ تاسو ته به اټومیټیکلي ولیکي چې 18 نمبر رو لاست رو ده. اوس ورته یم چې ما ته په دغه کې چې سی هغه لیکئ راته راکړه نو رو په ځای به تاسو روز ورته ولیکئ اس به ورسره ولیکئ بس ګو تاسو ته به اټومیټیکلي هغه لیکئ درکړي چې کوم په دې کې موجوده وي صحیح ده. اوس ورته زه یم چې ما ته په سی نمبر کالم کې چې کوم اخري سیل وي یا رو وي په هغه کې څه لیکل شوي دي بس زه ګو ورته وکړم ما ته وایي چې دې کې دا لیکل شوي دي صحیح شوه. که زه فار ایگزامپل دا ورته ولیکم صحیح شوه بس ویژوال بیسک ته زه رالم او زه ګو ورته وکړم ما ته به اټومیټیکلي دا راته ولیکي ولې راته دا ولیکو سی ان روز ډاټ کاونټ بالکل ښه دې کې دا لیکل شوي دي دا به زه کلیر کړم اوس به راته راشي ښه
ګو ځکه چې په دې باندې سی نمبر کالم کې دغه ځای کې لیکل شوی وه نو دې د وجې نه د سی کالم آخري رو دا وه نو اوس ما سره دا شوله د دې د وجې نه ما دغه لیکې په دې کې راوستله ښه اوس ورته وایم چې ته ماته داسې کار وکړه چې ته ماته په دې 5 نمبر رو کې آخري کالم راته وښیه صحیح شوه همدغه شان که تاسو وایئ چې په دغه رو کې په دغه میسیج باکس کې ماته دواړه دې راته راشي نو دغه ورته کاپي کا په هغه یو کې ورته رو ولیکه په دویم لاین کې ورته روس ولیکه دې ته بیل نوم ورکړه هغه ته به بیل نوم ورکړه هغه دواړه به یې په دې ځای کې راوله ښه زه راځم زه ورته وایم چې this workbook dot worksheets کوم شیټ ته ورته اول نمبر شیټ دی بس دغه شان هم تاسو لیکلی شئ ډاټ سیلز څویم نمبر رو ده 5 نمبر رو سره ته وکړه ورته یم کالمز ډاټ کاونټ خو اینډ لاړ شه بیا ایکسل ټو لیفټ شه او همدغه شان دا راته بیا سلیکټ کړه بس ګو ماته به اتوماتیکلی ولیکي چې جی نمبر کالم دی او 5 نمبر رو ده اوس ورته یم چې دا ماته میسیج باکس کې راکړه نو ایل کالم ورته لیکم چې ایم ایل جی باکس ایل کالم ګو ماته وایي چې دا ټرو دی ځکه دلته سلیکټ راغلی دی دلته کالم لیکم ماته به اتوماتیکلی نمبر راته راکړي چې دا 9 نمبر دی صحیح ده همدغه شان زه ورته یم چې ماته هم نمبر راکړه او هم یې راته لیکي راکړه بس سمپل تاسو به راشئ اس به ورته ولیکئ دلته به ورته هم یو څه پکې واچوئ تر څو کار څه ته لیکئ او ورته ولیکئ څه شوه خو دې ځای کې به تاسو کالمز لیکئ بس اینډ مې ورته ولیکه ورته لیکم چې ټیکسټ از LCOL او څلور ځلې اس تاسو دلته لیکلی شئ چې column number is this one text is this one right now بس راشي go ماته چې column number is 7 text is this one صحیح ده کنه زه راځم دا کمنټ بلاک کوم او همدغه شان زه ورته اوس وایم چې ته ماته داسې کار وکړه لکه مخکې مې چې وکړو په دغه سی یا ډي D1 کې ته ماته لاندې لاړ شه بس سمپل رینج ورته ولیکه لیکم چې D1 ډاټ اینډ ایکسل ډاون راته لاړ شه او ډاټ سلیکټر تک بس ګو ماته اتوماتیکلی داسې لیکي اوس ورته یم چې په D11 کې لاندې لاړ شه بس دغه ته 11 لیکم ګو ماته وایي چې دا ده اوس ورته 14 لیکم صحیح شوه او اوس هم ورته 18 لیکم 18 ګو ماته به اتوماتیکلی آخر نمبر ته لاړ شي ځکه چې دی او 18 منځ کې هیڅ هم نشته اوس ورته یم چې اوس ماته بره لاړ شه نو دلته لیکم چې ایکسل اپ صحیح شوه ګو 14 ته راغله اوس ورته یم چې 14 نه هم بره لاړ شه بس 14 ورته لیکم ګو بیا ورته 11 لیکم بیا راته 1 راولي او اوس هم 1 لیکم بس مخکې نور څه نشته دی همدغه D1 دی همدغه شان زه کولی شم چې زه په کالمز کې هم دغه شان دې خوا لاړ شم زه ورته لیکم چې دغه ځای کې D1 چې کوم دی ښه همدغه ځای کې ورته لیکم دې کې داسې کار وکړه چې Excel to write راته لاړ شي ګو اوس ورته یم چې په دې جی نمبر 2 4 6 اوم نمبر کالم دی بس دې کې راته خوا ده ګو D7 ښه D7 کې دغه شان راغی ښه سوري ښه دا خو ډي نه دی که دا به زه جي کم ښه دا به 1 کم دا خو ډي دی که نه همدا کار هم چینج کړم زه به ورته ولیکم چې جي ګو ماته اتوماتیکلی د اخر طرف اوس زه غواړم چې دغه نمبر ته چینج کړم نو به راشم فایل ته آپشنز ته او فارمولاز ته R1C1 رو 1 کالم 1 دا مې وکړی کلیک کړم ماته اتوماتیکلی ولیکي 16384 که دا تاسو ته یاد شي د رو او د کالم د دې ما تاسو ته یو کالکولیشن ښودلی و یو ټریک مې تاسو ته ښودلی و از ایکول ټو 2 power by 14 دې ما ته راوستو 16384
84 چې کوم سره ټوټل کالم دي او 2 power by 20 دا به موږ ته راولي د ټوټل روز څه شی ټوټل روز count 10,48,576 نو دا موږ سره یو ټریک اوس زه راځم زه کنټرول لیفټ ایرو کی وکړم لیفټ ایرو کی بیا اپ ایرو کی صحیح ده ویژوال بیسک ته زه رالم همدغه شان زه ورته اوس وایم چې دغه ځای خو ما رینج یوز کو خو زه ورته یم چې زه دغه ځای کې سیلس یوز کوم زه ورته لیکم چې سیلس څوم نمبر رو ده ورته وایم چې څلورم نمبر رو ده څوم نمبر کالم دی ورته یم بس کالمز ډاټ کاونټ راته count څنګه چلته وکړه انټر ته لاړ شه Excel to right ته لاړ شه dot select go automatically وماته last number column select اوس ورته یم چې Excel to left صحیح شو go بیا go دغه شان ماته دا select هم دغه شان زه راځم زه ورته لیکم چې سیلس ورته یم چې روز ډاټ کاونټ څومره روګانې چې دي خو څوم کالم کې په اول نمبر کالم کې انټر ته لاړ شه ایکسل ډاون ته لاړ شه ایکسل اپ ته لاړ شه او ډاټ سلیکټ ته گو دا موږ سره ګوره په اول کالم کې اخیری رو دا شو نو دلته موږ په دې طریقې سره لیکلی شو او همدغه شان په رینج کې موږ په کومې طریقې سره لیکلی شو چې دغه ته ولیکو چې مطلب جی په ډبل کورس کې ولیکو اینډ او روز ډاټ کاونټ هلته ورته ولیکو صحیح شوه لږ څه چینجز دي همدغه شان زه غواړم چې دا دې ماته رو ورته راکړي صحیح شوه ا دلته لیکم چې MSG بوکس ا F5 ماته وایي چې 18 نمبر لاست رو ده په ا کالم کې په دې اول نمبر کالم کې صحیح ده دا مې هم کمنټ بلاک کو خاص راځو زه تاسو ته لاست کالم لاست رو of multi columns and multi rows دغه کوډینګ درته کوم زه راځم او دلته د انسرټ علامه موډیول ته راځم او ته لیکم چې سب لاست ته لیکم چې ملټي روز صحیح شوه نو دلته لیکم چې رینج فار ایگزامپل به راشم که باول دغه چینج کوم صحیح ده فایل ته راځم آپشن ته راځم فارمولا ته چې کیسته کوم اوکې او بی او ډي چې کوم کالم دی که نه بی نه ونیسه تر ډي پورې دغه رینج چې کوم دی په دې کې ته ماته فایند کا سره ته فایند کا سټیریسک وټ څه سټیریسک after د څه شي نه وروسته زه ورته یم چې فار ایگزامپل د A1 نه وروسته کاما لوکین په څه کې درته وګوري زه ورته یم چې ایکسل فارمولاس لوک اټ څه درته وګوري ته یم ایکسل پارټ مطلب یو خو هول دی که نه یو پارټ دی زه ورته یم نه هول مه ګوره پارټ درته ګوره فایند به تاسو ویلی وي په هوم ټیب کې صحیح ده همدغه شان کوم شان سرچینګ درته وکړي زه ورته یم چې ایکسل بای دا موږ سره کالم دي که نه نو چې زه رو پیدا کوم د روز ایکسل بای روز دلته به ته څه والی ایکسل پریویس او دا به هم ورته فالس کې ځکه چې میچ کیس ته مه ګوره او ډاټ سلیکټډ لک ګوره ما دا ورته وویلي چې په دغه بی نه واله تر ډي پورې په دغه کالم کې په دغه درې کالمونو کې چې هر څه یې هغه پکې راته پیدا کا خو دا رینج A1 نه سوري رینج A1 به ورته دلته نه اړې هلته به ورته B والي B1 به ورته والي ځکه B1 به والي چې دا خو موږ سره B دی که نه صحیح دی ایکسل فارمولا سره ته وګوره کوم چې موږ په هوم ټیب کې ته ویلي دي دلته راشي فایند ته
او options به ورته راشي دا موږ سره دي Excel by rows او formulas. صحیح شو؟ صحیح ده کنه؟ همدغه شان زه راځم ډیولپر ټیب ته ویژوال بیسک ته او زه ورته ګو وکړم. څرنګه چې ما په ګو باندې کلیک وکړو نو موږ سره د بي نه والا تر ډي پورې په دې کې اخري نمبر موږ ته 18 انتخاب کړو. دی ولې انتخاب نه کړ؟ ځکه چې دا د نه وروسته دی 15 دی. دی ولې انتخاب نه کړ؟ دا 14 دی او دا نور خو هم 11 دی. که دا زه فار ایگزامپل کلیر کړم او اوس زه راشم او زه ورته فار ایگزامپل رن ووهم ما ته اتوماتیکلی 15 انتخاب دی ځکه چې په دغه درې کالمونو کې اخري نمبر رو هغه 15 ده. همدغه شان زه کولی شم چې دغه ځای کې نوم هم ورته ورکړم چې لاست رو ملټي کالمز از ایکول ټو او دا سلیکټ په ځای باندې ورته رو بیا علامت صحیح ده او MSG باکس L رو ملټي صحیح شوه. F5 پریس کوم ماته چې دا 15 ده. همدغه شان زه راځم او دا ورته کمنټ بلاک کوم دغه ځای کې زه ودرېږم دا هم کمنټ بلاک کوم خو لږ وروسته ولم کمنټ بلاک. اوس به زه د روز څخه استفاده کوم ځکه که تاسو غواړئ چې کالم پیدا کړئ نو کالم دپاره باید تاسو د رو نه کار والی خو که رو پیدا کړئ تاسو باید د رینج څخه استفاده وکړئ. صحیح شوه؟ ورته لیکم چې دا اوله چې کوم رو ده د اولې نه واله تر 15مې پورې څنګه چل ته وکړه فایند ورته کړه سره ته پیدا کړي ورته سټیرک سره ته پیدا کړي چې هر څه وي پکې وي ګوره که ډاټ مې پکې لیکلی وي که نمبر وي که ټیکس وي که هر څه وي کوم نه سټارټ والا ورته هم د رینج A1 نه سټارټ والا ځکه چې په دې کې اوله رو ده ښه Excel فارمولاس او Excel پارټ خو دا به څنګه ورته ګوري Excel by columns باندې ورته والی columns صحیح ده او Excel previous فالس به ورته کې لکه میچ کیس نه دی پکار او ډاټ سلیکټ به ورته صحیح شو. بس دا به ګو ورته واخلې تا ته به اټومیټیکلي انتخاب کړي چې په دغه 15 کالمونو کې 1 نه واله تر 5 پورې دغومره کې اخري نمبر موږ سره J کالم دی. که دا زه ته فار ایگزامپل کلیر کړم او زه اوس راشم رن وکړم ما ته وایي چې دا نمبر صحیح ده. نو اوس زه کولی شم چې دې ته نوم هم ورته ورکړم L کالم ملټي از ایکول ټو انټ ته به لاړ شي کالم صحیح شوه F5 میسیج باکس ته زه راځم دلته ورته ولیکم چې L کالم ګو ما ته وایي چې 9 نمبر دی. اوس زه ورته یم چې ما ته د دغه دواړو نه ایډرس راته جوړ کړه یو ایډرس راته راکړه صحیح ده. زه به هلته راشم زه به ورته ولیکم چې سیلز ښه رو دې کومه ده L رو ملټي او L کالم ملټي دا به زه راشم ډاټ ایډرس F5 ما ته وایي چې I15 دی I15 اوس ورته یم چې زما دا ډالرس نه دي پکار نو فالس او فالس F5 ما ته وایي چې I15 صحیح ده. که زه راشم فار ایگزامپل دا ورته پاک کړم او ګو ورته واخلم ما ته وایي چې G15 د دې اخري نمبر چې ده راتلی شي G15 G چې دی دا دغه شو او 15 مطلب دا دی چې B نه تر D پورې په دې کې اخري نمبر دا 15 دی او د یو نه تر 5 پورې دې کې اخري نمبر G دی صحیح ده. دا موږ سره سیمپل دا خبرې. اوس زه ورته یم چې ما ته په دغه مکمل شیټ کې لاست یوزډ رو راته وښیه صحیح شوه. نو زه به راشم انزرټ ته موډیول ته به راشم سب لاست یوزډ رو شیټ بس زه به راشم سیمپل د فایند څخه به استفاده وکړم. ښه زه رالم زه تر دې چې سیلز ډاټ فایند ورته اخلم ورډ څه پیدا کړئ زه ورته چې فار ایگزامپل سټیرس چې هر څه وي آفټر زه ورته چې فار ایگزامپل رینج A1 نه وروسته look in Excel formulas look at Excel part
search order for example excel by rows څخه چې رو پیدا کوم previous ورته واخله دا هم ورته false کا ډاټ select ورته والا بس دا زه go وخم ماته اتوماتیکلی اخري نمبر سیل ماته په دې کې انتخاب کړه خو په رو کې اخري نمبر سیل ماته انتخاب کړه ها اوس زه ورته وایم چې ماته اخري نمبر کالم راته انتخاب کړه کنټرول سی دا مې کاپي کړ کنټرول وی دا مې د نو باسو A1 نه سٹارټ واخله او تا ایکسل بای کالمز ورته والا صرف کالمز بس سمپل او گو څرنګه چې گو باندې کلیک کوم ته اتوماتیکلی اخري نمبر کالم راته انتخاب کړي چې دا L نمبر کالم دی صحیح ده همدغه شان زه ورته وسویم چې دلته راته ولیکه چې L رو او ان کې اخلم رو داخله کالم هم تر ازمه دلته ولیکم چې L کالم او میسج باکس کې څه غواړم میسج باکس کې غواړم سیلز L رو L کالم ډاټ ایډرس مې پکار دی F5 ماته چې L19 دی بیا راځم ماته چې فالس چې مطلب ډالر باندې دی پکې پکار ماته L19 L نمبر چې دی دا موږ سره پکې کالم دی او 19 نمبر دا موږ سره پکې رو دا نو اخري نمبر موږ سره L19 دی L19 دا یو صحیح شو ها د براشم دا ټول ورته کمنټ بلاک کوم اوس زه غواړم چې همدغه سیل ایډرس ورته پیدا کړم خو د سپیشل په ترو باندې صحیح شو ورته لیکم چې سیلز ډاټ سپیشل سیلز ها دغه ګوره موږ سره مختلفې خبرې دي ورته تاسو کتلی شئ مختلف خبرې موږ سره په دې کې موجود دي دا سیل ټایپس دي ټایپ آل ویلیډیشن دی کمنټ دی کنسټانټس دي فارمولاز دي خو زه به دې کړم سیل ایکسل سیل ټایپ لاست سیل دا ورته صحیح شو دا مې چې کله ورته واخیسته زه به برکټ بند کړم ډاټ سلیکټ ورته والا دې مطلب دا شو چې ماته به لاست سیل ته انتخاب کړي بس څرنګه چې ما ګو باندې کلیک کړم ماته اتوماتیکلی X19 ماته انتخاب کړو چې مطلب تر دې ځای پورې په دې کې لیکل شوي وو ځکه که تاسو ته یاد شي موږ په دغه ځای کې لیکل وکړو دغه چې کوم سره ملټیپلای کړي دې کې خو که زه چې تراشه ما دغه شان انتخاب کړم سلیکټ کړم او دا ورته فار ایگزامپل زه کلیر آل واخلم او اوس زه راشم ډیولپر ټیب ته او ویژوال بیسک ته رالم دا زه فار ایگزامپل گو کلیک کړم خو بیا هم نه دي صحیح شو ځکه دا موږ ته وایي چې تاسو ځکه کله چې دا تاسو سیف کې کنټرول اس پریس کوئ واپس دې ته راشئ نو بیا به تاسو ته هغه ځای نه انتخابېږي بلکې دا دې به تاسو انتخابېږي چې کوم L19 دی صحیح شو دا دې به تاسو انتخابېږي دغه سوري صحیح شو داسې ښه زه رالم Alt F11 ته اوس زه ورته یم چې ما ته سلیکټ کوی یم بلکې ما ته میسج باکس کې درته راکړه سمپل L رو L cell last cell address is equal to دلته به راشي address false صحیح شو میسج باکس کې درته راکړه L cell address F5 ماته وایي چې X19 دا موږ سره تر دغه ځای پورې موږ سره لیکل شوي دي اخري دې نه ښکته لیکل نه دي شوي هغه نه خوا لیکل نه دي شوي صحیح ده ښه زه ورته چې ماته ایډرس مه لیکه دې په ځای زرو ورته لیکم بس F5 بس که ماته 19 راته راغلی او که کالم مې ورته ولیکه F5 ماته وایي چې 16328 نمبر کالم دی صحیح شو زه ورته یم چې ماته په دغه شیټ کې راته مکمل لاندې لاړ شه کیبورډ شارټکټس په ترو باندې نو کنټرول ډاون ایرو به تاسو واخلئ بیا واپس کنټرول ډاون موږ یې لاندې راوستو کنټرول رایټ فار ایگزامپل رایټ ته بوتلم کنټرول اپ بره بوتلم کنټرول لیفت فار ایگزامپل بیا دوباره لیفت دغه شان کنټرول ډاون یو ځل کنټرول ډاون بیا کنټرول ډاون بیا همدغه شان څومره چې تاسو سره لیکل وي خو په منځ کې که فاصلې وي تاسو به هماغومره کنټرول ډاون پریس کوئ هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره د Excel VBA lesson number 11